دا خو بیا زمونږ کلیواله یې. او سایه کلیواله سایه مو یم، کلی خو مو خپل وطن دی. څنګه؟ علیکم السلام. دا خو زموږ د مسافري کلیوالي ده نه. ته بیا تم مسافر یې. ما اندګي کې ته په زه خو وطن کې. چې مسافرو ته زه ګورم ډېره سخته خفه کېږم. بس بیا دا بهتر خبره ده چې لکه تا به خپله مسافري کړل، هر څه معلوم دي، نو لکه مسافري. او زه په مسافر ډېره خفه کېږم، ولکه ما خوشحالي کړې ده. الله ګواه دی دا خبرې زما په زړه کې خوشحالي نه راځي. زه چې وګورم کله چې بار وځم د مسافر وروڼه وینم پښتانه ډېره زیاته په خفه سم. زه یم یا پروردګاره ته خو زموږ وطن شاد او آباد کړي چې دا ټول بیا په خپلو کورونو امين کې. امين امین کې امین کې الله دې ته ژوندی لري. مننه راکه یو چې زموږ جهان. خپل خویندو سره خبرې وکړو، تاسو سره وګورئ سیم سیم لکه خور ونی مشته تسلی راشي. موږ خپل خور سره خبرې وکړو. زه په پیل درته بروټ رالم. زه خدا غواړم چې تاسو ته یو ښه د زړه ډاډه غټه خبر درته وکړم چې دا زړه مو داسې مضبوط سي، مسافرۍ ته مو ذره وار نه سي خطا. او سپورټ کوي څوک؟ بس خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. دا ټول عمران خاني ده. ولې هغه زموږ د پښتنو په حق کې دی، زموږ ولې نه بل سوچ کوي، ځکه یې په حق کې یم. بس موږ هم دغه سپورټ کوو چې د مسافرو لپاره ښه سوچ کوي، د ملک لپاره ښه سوچ کوي، بس دا خلک یې نه پرېږدي. نو مسافر لپاره د څونه غټ سوچ کړی دی، وایي زما ښایسته ځوانان ځي، زما د وطنه پښتانه ځي، د یو ځای بل ځای مزدورۍ کوي، دا د دوی قابلیت دی. زه دوی ته آفرین ورکوم چې دوی مضبوطه دي، دومره طاقت لري چې دوی پردي وطن ته تللی شي، ځان جوړولی شي او پیسې بیا کور ته رالیږي. بس خوراکي بل څه جام لري. خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. خوراکي مننه یو جهان. خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، ژوندی اوسئ. ساس سره مسکان څه جاب لري؟ جی څه جاب لري؟ جاب خو نه لرم، جاب خو نه لرم. دغه د شوبیز په دنیا کې راغلی یو. ما مخکې بیوټیشن کار کړی دی، پارلر نه دی، سالون پاکستان کې کوي. تقریبا یو شپږ ما کورس وکړی په 2015 کې. بیا دغه نه ما خپل کلاو کوي 4-5 کاله مې هغه کوي هلته په بلوچستان کې. نو ما سره به جنکیانې ملګرې وې، هغه سره زما شوق و، بس هغه شوق مې پوره کړ. هغه نه پس نو بس د شوبیز دنیا ته راغلو. بس الله دې خوشحاله کړي، ډېرې خوږې خبرې کوي. مننه، سلامت اوسئ. دا مسله تاسې خپله خواږه یاست، زه به پیله ځله ستا بروډ ته رالم چې دومره ټیم دې راکړو. یو جهان مننه، ډېره مننه، شکریه. نورو کسانو سره ګپ شپ ولګوو، زه بیا نیکسټ ټایم به راشو. مننه یو جهان، مننه. اوکې رفیق. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. څنګه چل مسکان؟ الحمدلله جی، تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک الحمدلله. یوې میاشتې نه زه تو ته لګیا، یوې میاشتې نه. او سوري بخښنه غواړم. یوازې تو ته شکیل چې د 536 والا واخله پوه 536 تو ته مې انتظار غږ لایک ته راغلی یو. او په مغرب ته شکیل سره بګوړه شي وي او غنا بعد ته شکیل سره بګوړه غاښي وي او مش پی ډیپټي او مت سپرایزر چې تا کوړه څومره نه ته دا چې مونږه ما ته خرید 536 ولا واخله ته دې نه وخسته ورا کوړه نه. څه پیغام لرې زما ښایسته ورور جانه؟ سری فرمان. پانچ سو 36 تاسو आवाज ولې نه راځي؟ دا نیټ کې پاتې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیرونه مسکان، ډیره مو د بعد.
مننه ژوندی اوسے عمران خان کے لیے دعا کرو عمران خان تو ہمیشہ ہماری دعاؤں میں شامل ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے اللہ اسے کامیاب کرے جی ورور جان وایه ګن مسکان سالونه طبیعتونه ښه دي ټیک ټاک ښه شکر الحمدلله تاسو به وایست بس الحمدلله ډېر انتظار مو ته وکړله یاره ابو چې هغه بنګالي سره راغلی وي دومره ټلیفونونه مې ته کړي دي خو جواب دې نه کړ هغه زه ما ته پته نه و ما اکسپټ کړي بیا د کاټېدو په چل نه پوهېدم چې خدای زه اوس د دوی څنګه ولاړه پیچ ولګېد دا و چې بیا ولاړل دا شیانو چې راځي دا ګیم کول داسې بیګا زیارت خان راغی بیا هغوی سره لږ ګیم وسو بس ولاړی داسې یو 15 منټه راغلی یو دا ګیمو سره زما شوق نشته زه ستاسو د مینې دپاره راځم زم چې تاسو بشک منو بشک او خبرې دې بیټونو غونې دي خبرې دې ډېر خوند راکولی کان لایفونو کې خو ډېرې ښځې ناستې خو دومره توجه نه ورکوم اعلان زه خپل یو ټول کار کوم ښه ماشاءالله ټول کار کوم دومره اعلان خو دومره ټیم یې تا ته لږ وایستله ځکه چې ټول کار لږ مصروف بیا سودا شو بیا هم مصروف نه چې تاسو د خپل قیمتي ښایسته وخت موږ ته راکړئ دومره ستړیا کې قدردان اوسئ لوی عمر دې د خدای غواړم امین امین خوشحاله اوسې الله دې ژوندی لر کله کله وخت راکوه صحیح دی 15 منټه 10 منټه صحیح ده ستاسو دپاره زه ناسته ستاسو دپاره یم ډېره مننه بس الله دې ژوندی لره بس بل چا ته غور کوه ځکه چې درنه خفه کېږي بیا خلک اوکې ډېره زیاته مننه شکریه خوشحاله اوسې مننه وعلیکم السلام ویلکم درته وایم کوکو تhank you السلام علیکم وعلیکم السلام بخیره مسکان خور څنګه یې الحمدلله ورجانه شایم شکر دی ته څنګه یې ټیک ټاک یې خیر دی الحمدلله ته څنګه یې د الله پاک فضل وایس روزه ده څنګه تیره ماشاءالله ډېره ښه ده ډېره ښه ده وختي کوم نور وایه چې په دا باره کې څه ویل غواړې تا خو یې ماشاءالله پیکم لګولی دی پی ټي آی تحریک انصاف بس تحریک انصاف خو تحریک انصاف دی یو عمران خان دی که عمران خان نه و نو بیا ځای ته پاکستان هم نشته بالکل الله دې داسې ورځې څنګه نه راولي الله دې او امین او خان صاحب زموږ دپاره یو خان صاحب زموږ دپاره یو لاړې دی پورې هغه په مثال زموږ دپاره د انشاءالله الله پاک د حق په انشاءالله انشاءالله الله به کامیابه کوي دی په سچه لار روان دی زموږ حق دپاره جنګېږي انشاءالله الله به او الله دې کامیاب کړي نور وایه Ori work artinga. دا आवाज نه راځي نور مسکان وایه وعلیکم السلام جی نور بس الحمدلله ټیک ټاک تاسو به وایس بس موږ هم د مسافرۍ د عمران خان دعا دی بس خالی دعا ورته کوو دې په ټولو باندې خپل رحم وکړي د الله څخه دا دعا د زما د زړه څخه امین السلام علیکم بس مسکان نور راواخه په کال باندې بیا انشاءالله نیکسټ ټایم بیا ګپ لګوو ډېره زیاته او بس مننه ما ټوله ته دا خواست دی چې عمران خان ته د دعا کوي انشاءالله دعا به مو ورته کوي سپورټ کوي به هم عمران خان د ټولو په زړو کې دی ولې هغه زموږ اوکې السلام علیکم بیا به بیا انشاءالله نیکسټ ټایم ګپ لګوو ډېره مننه شکریه الله پامان
نامعلوم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. عمران بھائی به خبرې وکړي زه به بیا وروسته وکړم جی. خیر دی وکړه لکه جی بچې کوم یو غږېږي خبرې کوئ زه څه نه سم ویلی. نه دای دې ځکه خبرو کې چې دی په ما د پاسه دی لږ اوچت دی دی دې وکړي څنګه یې وپا ښه صحت خو ښه دی جی؟ الحمدلله قربان یو جان مننه. تاسو څنګه یې ټیک ټاک؟ بس د الله رحم دی. اول خو د نه ډېر معذرت غواړم په دې کم نوم چې راوختم نو دا دلته نه دی په کار خو ډېر معذرت غواړم په دې کم نوم چې دلته رالمه. هیڅ خبر نه ده هغه ستاسو خپل پرسنل لایف دی. ما دپاره قدردان یاست. نه صرف ته دې دپاره رالم چې دا خلک لاندې کم کنزل کوي او ستاسو د په سر چې کومه لوپټه ده د دې نه ډېر مجبوره شوم ځکه کال ته رالم. صرف دې خلکو ته وایم چې لکه وسپنه اخه د کنزل نه لیکي. ستاسو په سر چې ما کومه لوپټه ولې نو د دې نه ډېر مجبوره شوم ته دې ایډیا نه زه ځکه کال ته رالم. زه دې کالونو دې څیزونو ته نه ځم. کوم لاندې چې کوم خلک کنزل کوي خو ستاسو په سر چې کومه لوپټه ده د پښتو کوم دغه چې تاسو په دې لایف کې کوم چلوئ دا زما دپاره غټه خبره ده. قربان رور جانه یو جهان مننه. پښتو خو زموږ ننګ دی زموږ غیرت دی خو که دی کنځل کوي کار څه کوي هغه د دوی خپل ضمیر دی هغه د دوی خپل سوچ دی خو د پښتون د برناکه کنځل کول دا ډیره غلطه خبره ده. نو بس دو پسې دغه راوختم چې کنزل کوئ نو سوچ وکړئ یو ځای کې یو ځای څنګه یې هغه شانتې ماحول کې پاتې کېږئ. ماشاءالله وایم تاسو خپله زندګي ده که تاسو هر څه کوئ خو په دې لایف کې تاسو د پښتو د حیا په سر چې تاسو کومه لوپټه ده تاسو یو ویښته نه ښکاري. موږ هو د نورو لایفونو ته ځو په نورو هر څه کې اینو هغو څنګه یو تاسو څنګه یو نو صرف ستاسو د لوپټې او ستاسې د حیا مجبوره کړم دې کال ته یې راوخېژولم. لا مو قدر وکړه. منم زه یو زنانه ذات یم خو زه دا هرمان دا خواهش لرم چې زه د خپل پښتون دپاره یو داسې مینه خوره وره کړمه چې زما څونې په وس شي څونې په ما کې دمه وي زما به انشاءالله دا کوشش وي چې خپل پښتنو ورونو سره دغه رقم زمینه بر بس نور درته څه نه وایو بس الله یو قدر وکړه او حیا عزت یو الله نصیب کړه او بس د ټیم راکولو ډېره مننه او زه ښکته ناست یم جی. قربان یو جهان مننه ژوندی اوسې. جی وزیر خانه عمران وایه. ښه روجه دې ماته کړه. اواز مې نه درځي. جی اواز دې راځي. زه وایم چې نامعلوم رورجان ډېرې ښایستې خبرې وکړې ډېر ښایسته پیغام مې د پښتنو ورونو دپاره پرېښوئ. که څوک مطلب داسې خبره وکړي هغه به خپله ځان سره که احساس لري سوچ به وکړي چې واقع ځای ناځای انسان ګوري پښتو انسان ګوري. بیا زه ناسته ستاسې د مینې دپاره یم. هو که نه تا ته ما ځکه ومې چې دغه که که نه ما چې زه یې ګورم خو ته وایې چې نه به سستې وي. یو کس دوه کسانو کامنټ کې ډېرې ورانې دغه کولې. یو کمنټ وکړه پلیز یو کمنټ وکړه. خو ما د دوی کمنټو ته سوچ څه ویم نه دی زه د کال په لانجې ولم چې تاسو په کال راوالم زه په دا کوشش وم. مې ګوره بیخي وران کمنټونه ګوره ما چې څوک څه وایي به. جی ته یو کمنټ وکړه عمران ته لاندې یو میسج وکړه دلته. ښه زه یې وکړم خو کمنټونه ډېر دي هغه به راوتښتي. نه تختی دا دی راغی. بس اوس تاسو کوز راشئ زه به نورو مینهوالو ته وخت ورکړم نور تاسو سنبال کړئ. صحیح ده؟ صحیح ده. اوکې ډېره مننه.